د پښتون قومي جرګې په اړه پاکستان ته د میا افتخار حسین شدید غبرګون. د پاکستاني واکمنۍ اخطار ته د میا افتخار حسین غاښ ماتونکی ځواب. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. افتخار حسین پاکستاني واکمنۍ ته وایي که پریکړه وکړو چې پاسپورت او شناختي کارت نه غواړو نو تاسو به څه وکړئ. د خیبر پښتونخوا لپاره د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر میا افتخار حسین د پاکستان واکمنۍ ته وایي تاسو د پاسپورتونو د بندولو خبره کوئ. که سبا ورځ موږ پریکړه وکړو چې پاسپورت او شناختي کارت ته اړتیا نه لرو نو تاسو به څه کوئ. هغه وایي که دوی دغه پریکړه وکړي نو د پاکستان واکمنۍ به کومه لاره غوره کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاڼه د ښاغلي حسین د وینا یوه برخه په خپرې شوي ویډیو کې راغلي چې ویلي دي د پاکستان واکمنۍ اندل چې پښتانه به وویریږي او جرګه به ترسره نشي. خو اوس د پاکستان د واکمنۍ مغزو کار وکړ او اوس به په 3 ورځو کې په امن سره جرګه ترسره کیږي. نوموړي دغه څرګندونې تېره شپه د پښتنو توکمیزې جرګې برخوالو ته د خپلې وینا پر مهال کړې وې. نجیب الله علي خیل وایي د پښتنو توکمیزه جرګه به د ډیرو نورو ولسونو لپاره یو تاریخي درس شي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی استازی نجیب الله علي خیل وایي د خیبر تاریخي جرګه له الهام څخه ډکه داعیه ده چې یو وخت په دې سیمه کې د ازادي غوښتنې همدا ډول احساس او خوځښت د افریقا تر وچې د جبر دیوالونه ونړول. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د منظور پښتون پیاوړی هوډ، نه ستړي کیدونکې هلې ځلې او مبارزه باید د ډیرو لپاره یو تاریخي درس وي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.